السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آتم نمبر استطالت. استطالت معنا دا اگدواله یا دا اگدواله غختل، حرف کې اگدواله پیدا کېدل یا پیدا کول، دا صفت پم دی یو حرف کې دا. هغه حرف د څه شی؟ ضاد. د دې اصطلاحي معنا دا ده چې د دې حرف یعنی ضاد والا حرف یعنی ضاد د ادا کېدو په وخت کې اواز د مخرج د اول نه تر آخره پورې اواز په قلاره وتل پکار دي. یعنی د غاښ سره د ژبې کومه حافه چې لګېږي د هغې نه اواز شروع شي، خو البته تدریجا د مخرج د آخر نه تر انتها پورې. یعنی کله د ژبې حافه د ادراس غاښونو سره لګېږي. ادراس غاښونه څو دي؟ شل دي، خو په څلورو برخو ویشل شوي دي. هر یو طرف ته پنځه دي، یعنی پنځه بره ښي طرف ته او پنځه بره چپ طرف ته او پنځه لاندې ښي طرف ته او پنځه لاندې چپ طرف ته. خو موږ تاسو دا خبره هم کړې وه چې په مخرج کې ټول د علیا غاښونه کاریږي، نو په ضاد کې هم د علیا غاښونه دي، ادراس علیا. صحیح شو؟ خو دا تدریجا لګیږي. تدریجا معنا دا ده چې لکه بعضې حروفو کې چې کله مخرج کې آواز لګیږي، لکه مثلا نطعیه، لثویه یا صفیریه یا طرفیه، نو هلته ژبه مخامخ داسې لګیږي یو ځم. نو دا ادراس غاښونه چې دا دلته حافې سره پرې شاته پراته دي، نواجز، طواحین او ضواحک. یو نواجز ده، درې طواحین دي او یو ضواحک ده، پنځه غاښونه دي. نو دا داسې نه لګېږي، دا داسې لګېږي. چې کله داسې لګېږي نو تدریجا لګېږي، تدریجا یعنی نواجز سره لګېږي، بیا د طواحینو سره لګېږي او بیا د ضواحکو سره لګېږي. خو دا په داسې سلوک نه لکه راځي چې لګوم، دا خو ستاسو د پوه کولو دپاره کوم. صحیح شو؟ نو داسې مثلا داسې لګېږي. صحیح شو؟ چې کله داسې ولګېده نو طبیعي خبره ده چې د هغو حروفو سره چې ژبه د یو دم لګېږي، د هغې په مقابل کې په دې حرف کې لږ څه پیدا کېږي؟ اوږدوالی به پیدا کېږي. اوږدوالی د دوو وجو نه، یو خو دا چې د مخرج ډېره فراخه ده، ټول حافه او ټولو نه زیات غاښونه، ادراس غاښونه، هر یو غاښ چې دی نو د نورو غاښونو 3 عمره غټ ده. غټ غاښونه دي که نه، هغه ګوټکدار غاښونه دي. صحیح شو؟ سم بلوکان لګېدلي دي. طواحین ده که نه، د ژرندې غوندې کار کول غواړي. نو دا غاښونه سره چې لګېږي تدریجا لګېږي. نو تدریج کې خو وخت لګېږي که نه، نو د دې وخت لګېدلو معنا دا کله هم نه ده چې ته په اواز کې مخرج کلک نیولی چې ولا زه پکې اوږدوالی پکې راولومه، اواز په مخرج کې زنګی را زنګی ولا، دا مطلب یې نه ده. صرف مطلب یې دا ده چې د نورو حروفو په مقابل کې لږ ذره غوندې دې کې وخت زیات لګېږي. او د زیات لګېدو وجه دا ده چې یو خو د مخرج د فراخوالي د وجې نه چې مخرج ساحه یې ډېره اوږده ده، او دویم پکې تدریج ده. دغه دواړه دا ایجابوي چې په دې حرف کې باید څه راشي؟ استطالت راشي، اوږدوالی پکې را برابر شي. مثلا ولا تحاضون، تحاض. صحیح شو؟ تحاض، بس هم دومره. او که ته ولا تحادون نو دا دې ځای نه ادا شو، تحادون. نو حافظ په ځای باندې خبره کوم ځای ته راغله؟ رأس اللسان ته راغله. نه بلکې د خپل مخرج نه ادا کول سره د مراتولو د تدریج، حافظ اللسان نه ادا کول سره د مراتولو د تدریج. نو دې ځای نه به دا شی څه کېږي؟ ادا کېږي. البته یو خبر یاد ساتل پکار دی چې په دې حرف کې مشابهت د ځوا سره موجود ده، دې نه انکار نشي کېدلی.
ځکه انکار نشي کېدلی چې په 5 صفتونه د دې دواړو یو دي. ضاد او ضا دواړه مجهوره دي. ضاد او ضا دواړه رخوه دي. ضاد او ضا دواړه مستعلیه دي. ضاد او ضا دواړه مطبقه دي. ضاد او ضا دواړه مسمته دي. یو شی شو کنه. څو صفته شو؟ 5 صفتونه. نو غیر متضاده و کې استطالت په ضاد کې شته او ضا کې یو هم نشته. یعنی د ضاد یو صفت اضافه شو، هغه هم د استطالت په شکل باندې. پاتې چې کوم 5 متضاد صفتونه دواړو یو دي، آواز به دواړو جګ وي، دواړه به نرم وي، دواړه به غټ وي او دواړه به د مخرج نه سلو ادا کیږي. نو چې کله دوا داسې شیان وي چې د هغې 6 صفتونه 5 مکمل یو شی وي، نو هغې کې تفکیک لږ سخت وي که نه وي؟ یو څوک 2 کسه مثلا قدونه م یو برابري، کالي م یو قسم اغوستی، واسکټ م یو قسم اغوستی، خولۍ م یو قسم په سر کړي دي، خو چې دا قاري عزت الله دی که دا بل قاري عزت الله دی؟ صحیح شو. خو چې مخ راواړئ یو چشمې اغوستي، دا چشمه والا ده که نه، دا چشمې اوس دا صفت استطالت ده، یعنی دا یو بل شی که جدا که. نو په دې کې مشابهت ضرور موجود ده، مشابهت ضرور موجود ده، خو د مشابهت دا معنا کله هم نشي کېدلی چې موږ د یو مشابهت د وجې نه هغه 5 والا ټول د نظر نه وغورځوو. هلته مخرج ته وګوره وروره. ضاد د حافة اللسان نه دا کېږي، د خولې آخري سر نه نواجذو سره لګېږي، او ضاد رأس اللسان نه دا کېږي. بیا په ضاد کې تدریج ده او په ضاد کې تدریج هم نشته. دغه صفات خپل ځای نه ادا کا. موږ څه کوو؟ ضاد را اخلو د ضاد په ځای ولا الضالین. ولکه ولې ولا الضالین؟ ولا یو قسم ده. څنګه یو قسم ده؟ لنډ را خلاص کی. چاته چې ضا آسان ده هغې ولا الضالین وایي، او که چاته ضاد نشي ولا الضالین وایي، دال ته نه جوړ کی، دال مفخم کی. نه دا ضاد د دال سره مشابهت لري، نه د زال سره مشابهت لري، نه د زا سره مشابهت لري. کنه صفات یې وګورئ. ځینې خلک دال وایي. اوس دال وګوره، دال شدیده ده او ضاد رخوه ده. دال مستفله ده، دال منفتحه ده، خو ضاد مستعلیه او مطبقه ده. ده کنه. نو دا ټول هغه شیان دي چې دا ردی دال سره هیڅ مشابهت نه لري. اخو ته به دال قلقله ده او ضاد استطالت ده. یعنی 5 صفتونه داسې شو دا دواړه سره څنګه شول؟ نو ته څنګه دال وایې؟ زا سره راواړوه. زا ځینې صفاتو کې به شریک وي، لکه رخوت کې شریک ده، مستفله منفتحه کې بیا بیله ده، اخو ته زا کې صفیر ده. 3 صفتونو کې فرق راغلل. یوازینی چې پیدا کېږي مشابهت لري نو چا سره لري؟ ضاد سره لري او ضاد او ضا. خو د دې مشابهت دا معنا کله هم نشي کېدلی چې دا دواړه د یو حرف وي، بلکې نو هغه دا پکار ده چې ضا د رأس اللسان نه د سر د ثنایا غاښونو ادا کول، او ضاد د حافة اللسان د ادراز غاښونه ادا کول سره د مرادولو د تدریج. انشاءالله دواړو ترمنځ به خپل چې دی نو په څه راشي؟ بیلوالی راشي. لږ تکلیف ویستل غواړي. نور تخریب هغه خو انشاءالله موږ په تاسو په مخرج کې خبره کړې وه او مالته به خبره شوې. دلته آخر کې یو خبره کوي چې تنبیه په شکل باندې د استطالت مطلب دا ونه ګڼل شي چې په دې وجه سره د حرف ضا ادا کول کې اواز چورلول، یعنی اواز دا اول کې ما خبره وکړه، اول په مخرج کې اوږدول او 1 ساعت پورې مخرج کې چکر ورکول چې بعضو ناپوهانو دې څخه دا مطلب اخیستی ده چې دې ته استطالت ویلی کېږي چې بس اواز مخرج کې کلک ونیسه، ځکه چې زه شی کومه حرف اوږدوم استطالت پکې ادا کومه. د استطالت مطلب صرف دا ده چې ضاد مخرج چونکې ټولو مخرجونو څخه زیات او اوږد دی او د مخرج د اوږدوالي په وجه په اواز کې څه اوږدوالی شان موندل کېږي. تقریبا دا خو ما وویل، تقریبا مغه خبره وه. فایده چې وایي دا مې ویلې، لکه چې د ضاد
د ضا او د دال د جدا ساتلو د هغې صحیح ادا کولو طریقه دا ده چې د ژبې څوکه د ضا او د دال د مخرجونو څخه جدا وساتل شي. ځکه ژبې څوکه کې چې دی نو همدغه ذال دال ضا دي او ضاد باید دې نه وساتل شي، حافة اللسان ته بوتل شي او په حالت چې حافة اللسان کې تدریج مراعات شي ان شاء الله د سره به صحیح ادا شي. او په حقیقت کې چې دی نو دې کې لږ غشتا پیچیدګي شته. دا یو ماهر استاد سره لږ خواري په کار ده چې تاسو تلاوت هغه واوري. پرې موږ تاسو چې کله اجرا کوو په دې اجرا کې لږ د هغه ورونه چې په دې کې خپل هغه شک لري چې هغه د لږ استاد خصوصي هغه سره ووایي چې دا د ضاد معلوم شو چې د صحیح ادا کوم او که نه ادا کوم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.